پاکستان بالاخره ومنله چې هندوستان سره د جګړې توان نه لري. دا چې باجوا خبریالانو ته څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني سیاسیون او عوام چې هر خبرې د هندوستان سره د جګړې وي خو له حقیقت څخه بیا نه وي خبر. هندوستان د نړۍ یو ځواکمن اقتصاد لري او د پوځ شمېر او تجهیزات یې له پاکستان څخه ډیر او پرمختللي دي. پاکستاني پوځ لسګونه کلونه خپل عوام او په ځانګړې توګه ګلخانان په دې دوکه کړ چې هندوستان سره د جنګ توان لري او کشمیر به آزادوي، خو ښکاري چې نورې له وسې پورته دي. اوس تازه خبر دا دی چې باجوا پاکستانیانو ته ویلي هوایي خبرې مه کوئ، له هند سره د جګړې توان نه لرو. د پاکستان مشهور خبریال حامد میر په یو تازه ویډیو کې ویلي 2019 کال کې کله چې جنرال باجوا د پوځ مشر و نو د ده په ګډون 25 خبریالان خپل دفتر ته وغوښته او د ISI مشر فیض حمید په شتون یې وویل چې د ISI د خبرو چینل له لارې مو د سره اړیکې نیولې. د هندوستان پر ضد باید د پاکستانیانو ذهنیت بدل کړل شي، هغه ځکه چې د پاکستان پوځ له هند سره د مقابلې توان نه لري. ټانګونه مو زاړه دي، حتی د ټانګونو او الوتکو لپاره تیل هم نه لرو، نو جګړه په څه شي وکړو. حمید میر وایي باجوا ورته همداراز وویل چې غواړي هند سره اړیکې ښې کړي او د همدې اړیکو جوړېدو لپاره به د هند لومړي وزیر مودي هم د پاکستان دوره وکړي تر څو وروسته له دې د پاکستان او هند ترمنځ دښمني ختمه شي او په یو سوله ییزه فضا کې د دواړو هیوادونو وګړي ژوند وکړي. نو د همدې لپاره کشمیر کې اوربند هم اعلان کړ چې له هغې وروسته هندوستان د کشمیر ازادي ختمه او رسما د هند تر قانون لاندې راوست. حمید میر وایي د پوځ او ISI مشر همدا پلان د هغه وخت حکومت چې مشري عمران خان کوله د سولې پلان رد کړ، ځکه عمران خان ویل د کشمیر د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ سره خیانت نشي کولی. د حمید میر راکړل شوي خبرې د پاکستانیانو بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي او پر خپل پوځي باور لا ډیر خراب شو. یو شمېر پاکستانیان وایي چې د پاکستان پوځ یوازې پاکستانیانو ته تکړه دي خو ګاونډیانو ته یې بیا سر ټیټ دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.